بسم الله الرحمن الرحیم په دې ترتیب سره ولیکل شي نو هغه زنانې کو ځان سره وساتي چې د هغې اولاد نه کېږي د دې په برکت باندې به الله جل جلاله هغې ته یو نیک او صالح اولاد ورکړي او که بیا په دې طریقې سره ولیکل شوله او په یو داسې اونه کې کېښودې شوه چې هغه اونه هغه میوه نه نیسي نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه هغه اونې ته دومره قوت او تقویت ورکړي چې هغه به په روان وخت کې داسې دغه به ونیسي میوې چې د خلک به ورته حیران پاتې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو نن درته د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې عجیبه ترکیب ښیمه، څوک ورته تعویض وایي، یو داسې ښکلی تعویض یې درته ښیم، تاسو یې کولی شئ، بلکل هر سړی کور کې کولی شي. د دې مکمل اجازت دی تاسو ته، تاسو دا اعمال ټول کولی شئ، خو په صحیح نیت په صحیح عقیدې سره کوئ. دې چینل کې چې څومره اعمال دي تاسو ټول یې کولی شئ. نن د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې ښکلی مزیدار تعویض درته ښیم، تاثیر یې درته ښیم. کله چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم په دې طریقې سره ولیکئ چې دا کومه طریقه درته اوس ښیمه، او د چا چې اولاد نه کېږي هغه کس یې د خپل ځان سره وساتي، هغه زنانه، نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه هغې ته یو نیک صالح اولاد ورکړي. یا د دې نه علاوه یوه اونه ده او هغه اونه هغه چې دی میوه نه نیسي، د دې په برکت باندې به هغه میوه هم ونیسي. زیات وخت هم نه خرابوم، راځئ د بسم الله الرحمن الرحیم دا ترکیب درته ښیمه. که یو انسان 14 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي او بیا یو داسې زنانې ته حواله کړي چې د هغې زنانه اولاد نه کېږي او هغه زنانې خپل ځان سره وساتي، یا تنه تعویض جوړ کړي، په دې ښي مټ باندې وتړي، یا دا تعویض په غاړه کې واچي، خو ښه خبره دا چې په دې ښي مټ باندې وتړي. خو لیکن د دې یو څو آداب دي، د دې لحاظ به ساتئ چې بسم الله الرحمن الرحیم کې ډېر ښکلي زبردست نومونه دي، پاک نومونه دي، د قرآن مجید یو آیات دی. د دې قدر او د دې احترام په موږ باندې اوس واجب دی. یو خبره ده چې په کم کاغذ باندې د بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوې ده، نو دا به اوس بغیر د اودس نه رالي. دویمه خبره ده چې دا کم تعویض تا ځان له جوړ کړلو، نو دا به ځان سره باتروم ته نه وړې، بل د یو ګندګۍ ځای ته به دا نه وړې. که باتروم ته ورځې یا وغیره دغه رنګ یو بل چې دی د ګندګۍ ځای ته ورځي، د ټولو اول به دا تعویض وباسي د خپل غاړې نه یا د خپل مټ نه، په یو پاک او محفوظ ځای کې به دا کېږدي. ولې چې دا د قرآن مجید یو آیات دی، د دې چرته کې بې حرمتي ونه شي. کله کله چې د دې هغه بې حرمتي وشي انسان پرې د ایمان نه خلاص شي. نو یو چې دا 14 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکئ او یو داسې زنانې ځان سره وساتي چې د هغې اولاد نه کېږي، انشاءالله چې د دې نه پس به الله جل جلاله هغې ته نیکمله او صالح اولاد ورکړي. دغه رنګې په دې ترکیب سره که یو انسان 14 کرته بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي او په یو داسې اونه کې اویزان کې، په کم اونه کې چې په یو داسې اونه کې دا چې دی اویزان کې چې هغه اونه چې دی هغه میوه نه نیسي، نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه هغه اونه چې دی هغه به بارداره کړي او هغه به مکمل ډېره ښکلې میوه ونیسي، داسې میوه به ونیسي چې خلک ورته حیران پاتې شي. او د بسم الله الرحمن الرحیم یو بل ترکیب هم دی. کم یا انسان چې بسم الله الرحمن الرحیم 100 کرته په یو ګټه باندې ولیکي، بیا هغه ګټه یو داسې اوبو کې کېږدي، دوی خو چې دی د غورځولو لپاره لیکلی دی، لیکن تاسو به چې دی غورځوی به یې نه، مټکوی به یې نه، دا په یو داسې اوبو کې کېږدي چې که دا چې کوم دی د لښتي والا اوبه وي او که د نیر والا اوبه وي، که د سیند والا اوبه وي، لیکن هغه اوبه چې په هغې باندې تاسو باغ چې کوم دی اوبه کوئ، که په یو داسې چې کوم دی روان اوبه کې کېږدي او بیا هغه روانې اوبه ورشي په باغ پټي باندې، نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه په دغه پټي کې
په دغه چې کوم دی باغ کې په دې کې به الله جل شانه ډېر زیات برکت واچوي او دومره فصل دونه میوه به وکړي چې د ده په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. لیکن دلته کې یو خبر ضرور یاد ساته چې دا ګورې په پاکو اوبو کې به دا اچوي، په خرابو اوبو کې به نه اچوي. نن سبا بعضې پټي هغې چې هغې ته د ویڼې سقا او چې کوم دی هغه ګنده اوبه ورته راځي. بعضې لښتي داسې چې په هغې کې د ویڼې والا سقا او ګنده اوبه راځي، نو په هغې سقا او ګنده اوبو کې به دا نه اچوي. که چا واچوله ډېره سخته ګناه ده، دا ګټه به په هغه ځای کې بیا نه ږدي. دا به خالص په هغه صفا اوبو کې ږدي کم چې د دریاب نه راځي یا د نیر نه راځي او د ستا 100% یقین دی چې دا پاکې اوبه دي، نو دا به صرف هغه ځای کې ږدي. نو یو ډېر زبردست ترکیب مې درته وښود. بسم الله الرحمن الرحیم. نور هم ډېر زیات ترکیبات دي، لیکن زه به په دې باندې اکتفا وکړم. دا ویډیو رانه باقي چې کوم دی اوږدېږي. بالکل ډېر زیات زبردست عمل مې درته وښولو. تاسو هم کولی شئ هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی.